څوک چې په سټونو د خلکو باندې اوړي، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي دا داس دی لکه جهنم ته روان دی، د جهنم پل باندې روان دی او جهنم ته ورغورځي ځان. لہذا هر حکم چې د الله تعالی ادا کې داغي په مقصد باندې ځان پوهه کوي. دغه وجه امام بخاری یو مقام کې باب کې خو دی چې العلم قبل العمل، د هر شي علم د عمل نه مخکې دی. منځ کې نو اول منځ زده کا، حج کې اول حج زده کا، عمره کې اول عمره زده کا. نو د جمعې منځ ته چې راځي د هغې آداب اول زده کا، بیا د هغې مطابق د جمعې منځ وکړه. نو یوې جمعې نه بلې جمعې پورې به الله تعالی ته ګناهونه معاف کړي او ډېر فضایل د دې باره کې راغلي دي. خو لیکن دا فضیلت د هغه چا دپاره دی چې تفریق د دوه کسانو په منځ کې رانولي. یو د دې حدیث مقصد دا بیان شوی دی چې چغلي ونه کړي دوه کسانو په منځ کې چې هغه پریشانه کړي او خفه کړي او د دواړو منځ کې څه دشمني راشي او اختلاف راشي. دویم اهم مقصد توضیحات والا او نور محدثینو د دې حدیث مبارکه دا لیکلی دی چې راخوشي د جمعې منځ ته رستو، لیکن بیا د خلکو په سټونو باندې خپې اړی. مختلف روایت راځي دی باب کې او ځان مخکني صف ته رسئ، نو دا سخته ګناه ده، لویه ګناه ده. مختلفو احادیثو کې دې طرف ته اشاره شوې ده. جمعې مونځ ته چې رالی او لیټ رالی، بس چې کوم ځای کې صف ختم شوی دی هلته کښېنه، د خلکو توجه مه خرابوه، خلکو تکلیف هم مه ورکوه، د خلکو په سټونو باندې خپې هم مه اړوه. هر چا سپینې جامې صفا جامې اغوستې وي او ته راشي وروستو هم راشي، بعضې اوقاتو کې اودس کړی لاسونه او مخ نه اوبه هم څڅېږي او د ګیرې نه، او خپې بیا په خاورو شوي وي او اکثره خلکو سپینې جامې اغوستي او ته د هغوی په غولو باندې خپې اړې او مخکې صف ته ځان رسې. دا کول حرام دي، دا کول ناجایز دي او صحیح احادیثو کې دې نه منع راغلې ده. لہذا کله جمعې مونځ ته حاضر شوي او لیټې، نو لہذا کوم ځای کې صفونه ختمیږي او ځای وي هلته کښېنه، مخکې صف ته د تلو کوشش مه کوه. که ډېر شوقي وي مخکې به راغلی وي، مخکې صف حقیقت دی چې فضیلت ډیر دی، لیکن ته خپله لیټ رالی. چې لیټ رالی نو دینه منع ده نبي پاک علیه الصلاة والسلام کړې ده چې بیا مخکې صف ته ځان نه رسې. په دوران د خطبې کې یا بیان شروع دی د خلکو توجه خرابې، خلکو تکلیف رسې او راغلی وروستو مخکې صف ته ځان رسې، دینه منع راغلی. داسې ردي کول پکار چې څوک یې کوي خلکو ته تنبیه ورکول پکار دي، خلکو د مسلې بیان کول پکار دي. بعضې خلکو ځان نه د وچې شیخ جوړ کړی، د ثواب په ځای کار د ګناه ترې نه وشي، ثواب په ځای د ګناه کار ترې نه وشي، هلکه رالی رستو بس رستو